السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو زه سمیع الله صاحب یم او تاسو ګورئ ټیک پښتو یوټیوب چینل. لکه څنګه چې ملګرو تاسو عکسونه وکتل، که تاسو هم غواړئ دغسې مصنوعي ځیرکتیا عکسونه جوړ کړئ نو دا ویډیو ستاسو لپاره ده. مکمله طریقې په دغه ویډیو کې ده. دغه ویډیو تر راسره تر اخره پورې وګورئ، طریقه درته ښیم. مخکې له دې چې دغه طریقه تاسو ته وښیم، که تاسو تر اوسه زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د زنګ علامې باندې کلیک وکړئ او آل انتخاب کړئ. راځم دغه طریقه تاسو ته ښیم ګران ملګرو. د ویډیو لایک کول مو هیر نشي. نو تاسو که چیرته دغه مخکې ویډیوګانې نه وي کتلي نو هغه هم لینکونه په ډسکرپشن کې شته، د اکاونټ جوړول او دغه نور د نومونو ډیزاین. راځو بینګ اپلیکیشن خلاصو. که تاسو د ویب سایټ له لارې نه یې ګورئ او که بینګ اپلیکیشن خلاصوي مشکل نشته. بیا ایمیج کریټ ته راځو، په لومړی سر کې شته دی. بیا هم ته راځم تر څو تاسو ته وښیم. دغلته موږ سره ایمیج کریټ دی، دلته تاسو کتلی شئ. که دلته چیرته تاسو سره موجود نه وي نو تاسو سره په دې اپس کې حتما موجود وي. په دې باندې کلیک وکړئ، په دې اپس باندې، او تاسو سره دلته وي. که دلته نه وي نو دې اپلیکیشنونو کې حتما وي. نو بیرته هم ته راځم، ایمیج کریټ ته راځم، ایمیج کریټ خلاصوم. که چیرته تاسو غواړئ د خپل فیسبوک لپاره ویډیوګانې جوړ کړئ، دغه وبخئ دغه عکسونه جوړ کړئ د خپل فیسبوک پروفایل، واتساپ لپاره، او یا خپل نمونه به ډیزاین جوړ کړئ. هغه ویډیوګانې هم ستاسو لینک په ډسکرپشن کې شته، هغه هم تاسو کتلی شئ هغې څخه. نو راځو دغه مصنوعي ځیرکتیا عکسونه څنګه جوړیږي. په دې کې تاسو ته یو نوې طریقه هم ښیم ګرانو ملګرو. مصنوعي عکسونه به تاسو دلته ورته ولیکئ چې څنګه غواړئ دغسې عکسونه تاسو ته درکوي. لکه زه اوس دلته ورته لیکم. هغه مهمه خبره دا وه ګرانو ملګرو چې مخکې به مونږ دلته انګلیسي پرونټ خلکو به پرونټونه راکول، هغه پرونټونه به مونږ دلته پیسټ کول او مونږ به هغه عکسونه همغسې جوړېده، هغه به مونږ کاپي کول. اوس د پرنټونو هېڅ حاجت نشته چې چا څخه وغوښتنه وکړو د پرنټ یا پرنټ وکارو. نو دغه پرنټ مونږ په خپله جوړو. زمونږ مشکل مخکې دا و چې دغه انګلیسي پرنټونه به ته او هغه به مونږ استفاده کول. اوس تاسو کولی شئ ګرانو ملګرو چې په پښتو ژبه، په فارسي، په انګلیش، په اردو، په هره ژبه تاسو دلته لیکنه وکړئ. تاسو ته د هغې په څیر همغسې عکس جوړوي. لکه زه اوس دلته لیکم افغاني کورنۍ د ډوډۍ خوړلو پر مهال، د ډوډۍ خوړلو پر مهال. دلته ما پښتو ولیکه ګران ملګرو. اوس که تاسو هره ژبه لیکئ، که انګلیسي وي، که پښتو وي، که دري، که اردو وي، که هندي وي، که هر کومې ژبه وي، تاسو په خپل ژبه ورته همغسې خط ولیکئ، همغسې عکس به تاسو ته جوړ کړي. په کریټ باندې کلیک کوم. خو یو خبر تاسو یاد ولرئ ګران ملګرو، دا چې کله تاسو په دې کلیک وکئ، دا پښتو چې دا دومره اضافه شوی نه دی، یعنی ګوګل ته هم په مکمل ډول سره، نو کیدای شي ستاسو عکسونو کې څه نیمګړتیا وي یا تاسو ته همغه ستاسو د خط په څیر عکسونه تاسو ته وانخلي. نو د دې په خاطر چې پښتو ژبه مکمل اضافه شوې نشته. دلته وګورئ ګران ملګرو، اضافه مونږ ته چې عکسونه راوستل، فقط دغه د پښتو کوم کورنۍ چې د هغسې پښتو کورنۍ یا د پښتنو یا د افغانانو کورنۍ عکسونو په شکل ما ورته وویل، هغې راته راوړل، خو ما ورته ډوډۍ خوړل ویلي. نو دغه مشکلات دي. او که چیرته زه دلته په انګلیسي کې ورته ولیکم نو هغه بیا مشکل نه جوړوي، ځکه چې انګلیسي مکمله ده او پښتو ګوګل ته مکمل اضافه شوې نه ده. بل ورته لیکم چې افغانۍ انجلۍ او هلک، ورته لیکم افغانۍ انجلۍ او هلک. زه دلته کریټ باندې کلیک کوم. تاسو وګورئ، تاسو ته به همغسې جوړ شي. اوس ورته ګورو چې څه قسم عکس مونږ ته جوړوي. نو په دې خاطر هغه نورو نه خو ډېر مشکل نه تاسو په دې خاطر بچ کیدای شي چې په انګلیسي وي، کیدای شي تاسو بیخي پوه نه شئ، خو په پښتو پوهېږئ، همغسې عکس تاسو ته جوړوي. ګورئ ګران ملګرو څومره ښایسته عکسونه یې راته جوړ کړه، افغانۍ انجلۍ او هلک. تاسو کتلی شئ دغه مصنوعي ځیرکتیا په سګرتا په فیسبوک کې کتلي ډېر په ټرینډینګ کې، یعنې ډېر خلک یې ګوري او ډېر خلک یې خوښوي. اوس په همدغه عکس باندې کلیک وکړئ او تاسو کتلی شئ دغه کوم عکس چې تاسو غواړئ را ډاونلوډ کړئ، اوس بېغمه یې را ډاونلوډ کولی هم شئ او په خپل فیسبوک کې یا نور ځینو کې استفاده ترې هم کولی شئ. او دا په دې خاطر لږ ضعیفه کار کوي، ځکه چې زما انټرنیټ لږ ضعیفه دی او په دې شپه کې انټرنیټ هم دلته لږ ضعیفه کار کوي. نو لږ صبر ورته کوو تر څو دغه عکس ماته صحیح ډول سره راشي دلته. نو تاسو یې کولی شئ چې بیا را ډاونلوډ یې هم کوئ. دغه عکس دویم ځل لپاره زه پلی کوم تر څو مونږ ته صحیح راشي. دلته لږ نټ ضعیفه ده. نو ګرانو ملګرو تاسو کتلی شئ دغه عکس مونږ ته صحیح راغی. اوس په دې 3 نقطو باندې کلیک کوو
او بیا دلته ډاونلوډ آپشن تاسو ته درکوي. تاسو په دې ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ. دا تاسو سره ثبت شو. نور عکسونه که تاسو ګورئ دې خوا ته داسې کش کوئ، دغه عکس دې خوا ته هم داسې تاوولی شئ، عکس کتلی شئ. هر عکس چې ستاسو دغه نور عکسونه هم خوښ دي ځینې هم تاسو کولی شئ چې عکس را ډاونلوډ کړئ. کم خوښ نه وي بیخي ترې ووځئ او کم خوښ نور عکسونه ډاونلوډ کړئ. یعنی هر څه چې تاسو ورته ولیکئ ستاسو د لیکنې په مطابق تاسو ته همغسې عکس جوړوي. بل څه ورته لیکم، مثلا زه ورته ولیکم چې افغانی هلک افغانی هلک د امریکا د سپینې ماړۍ به تاسو پیژنئ، سپینې ماړۍ پر مخ د افغانستان بیرغ سره. افغانی هلک د امریکا د سپینې ماړۍ پر مخ د افغانستان بیرغ سره. زه سکرین باندې کلیک کوم، ګورم چې څه قسم عکس ماته جوړوي. دغه عکس صحیح دی نه دی، په همدې فرنټ راته صحیح جوړوي او که نه جوړوي. مطلب مې تر ټولو کې همدا دی چې تاسو کولی شئ چې اوس کې په انګلیسي تاسو بیخي نه پوهیږئ نو په خپل ژبه خو حتما تاسو پوهیږئ. یو څه مثلا خاکه ورته برابر کړئ نو همغسې عکس تاسو ته جوړوي. اوس دا وګورئ ما ته څه قسم عکس جوړ کړو، بالکل همغسې افغانی هلک دی د امریکا د سپینې ماړۍ پر مخ ولاړ دی. د امریکا سپینه ماړۍ مې ولیکه، د افغانی هلک دی. اوس تاسو کولی شئ دې نه استفاده وکړئ. ټول همدغسې دي. تاسو ورته فقط هغه پرنټ تاسو ولیکئ، هر قسم عکس چې تاسو غواړئ همغسې عکس تاسو ته دلته برابروي. زه اوس مثلا بل عکس ورته لیکم، د ډاونلوډ طریقه هم تاسو ته ولیکه. دلته بل پرنټ ورته لیکم، هر څه چې ستاسو په ذهن کې وي همغسې. مثلا دلته ورته لیکم د اوبو بند، د اوبو بند مې ورته ولیکه. غواړم د هغې په اړه لیکنه وکړم. هغه ملګري چې زیاتر لیکوالان دي یا مثلا زیاتر لیکنې کوي په فیسبوک کې یا په نور څه کې، هغې لپاره عکس پکار وي. هغه زیاتر عکسونه د یو ځای څخه او بل ځای څخه ډاونلوډ کړي، نو هېڅ ضرورت نشته چې چا څخه کاپي واخلئ او یا عکسونه د کوم ځای څخه یو نه بل نه کاپي کړي. دغلته په خپل ذهن کې چې ستا سره کوم فکر وي، کوم تصور وي، هغه تصور تاسو فزیکي تصور ته یعنی شکل ته بدلولی شي. هغه تصور به تاسو ته دلته په عکس په شکل بدلیږي. نو دلته وګورئ ما ته د اوبو بندونه راوړل، کولی شم دې په اړه لیکنه وکړم. هر عکس چې تاسو غواړئ ستاسو په ذهن کې کوم فکرین وي هغه تاسو ته دلته د شکل یعنی د تصویر په شکل تاسو اړولی شئ. اوس تاسو لیکوال استئ، هر څه استئ، مثلا تاسو عکسونو ته ضرورت لرئ د یو څه په اړه تاسو دلته لیکلی شئ چې څه قسم عکس تاسو غواړئ. نو دغلته دا عکسونه دي. زه دلته ورته لیکم چې افغانی کورنۍ او بیا کریټ باندې کلیک کوم. تاسو دغسې په پښتو کې هر رقم لیکنه چې تاسو ورته ولیکئ همغسې تاسو ته معنی به کیدای شي تاسو ډېر ښایسته لیکنې ورته ولیکئ، ډېر ښایسته عکسونه جوړ کړئ. زما مطلب دا دی فقط تاسو ته دغه لاره ښیم. په دې لاره تاسو لاړ شئ نو کیدای شي ما تاسو ته ویل زما نه به ښایسته عکسونه تاسو جوړ کړئ، زما نه به ښایسته دغه پرنټونه ورکړئ. نو هغه ستاسو خپله خوښه ده، فقط زما دغه طریقه ما تاسو ته ښودل و چې تاسو ته مې وښودم. دلته وګورئ د افغانۍ کورنۍ دي، مثلا داسې عکسونه موږ ته د افغانۍ کورنۍ په شکل راوسته. دلته تاسو کولی شئ. اوس دلته ورته ورکوم افغاني خواړه، دلته ورته لیکم افغاني خواړه. دلته بیا کریټ باندې کلیک کوم. وګورئ چې ما ته نور څه قسم عکس جوړوي. خو ما یو خبره مخکې هم ویله بیا یادونه کومه چې پښتو ژبه په ګوګل کې په مکمل ډول سره اضافه شوې نه ده، مکمله نه ده. نو په دې خاطر دا یو نیم عکس موږ ته همغسې نه جوړوي او زیاتر دغه AI چې دی دا هم غلطي کوي. نو په زیاتر ځایونو کې موږ ته سم عکسونه نه جوړوي او دا غلطي کوي. او بل پښتو ژبه هم ګوګل ته مکمل اضافه نه ده. نو تاسو په انګلیسي کې که چېرته ولیکئ هغې کې هم غلطي نه راوباسي، نو غلطي هغې کې هم باسي، خو لکه دې کې چې څومره غلطي وباسي هغې کې هغومره غلطي نه باسي. هغې کې زیاتر په سلو کې کیدای شي چې 1% غلطي پکې وباسي او 99% درست هغه کوم عکس چې تاسو غواړئ هغسې تاسو ته جوړ کړي. تاسو وګورئ دلته ماته داسې خواړه راوستو. خو اوس که چېرته ستاسو دا خواړه خوښ نه وي، مثلا همداسې نور عکسونه غواړئ، بیا په کریټ باندې کلیک وکړئ. تاسو وګورئ نور عکسونه به تاسو ته درکړي. همدغسې بیا کریټ باندې کلیک وکړئ، بیا تاسو ته نور عکسونه هم درکوي. دغه ویډیو که اوږدېږي هم
نو تاسو ته مکمل طریقې نورې هم غواړم تاسو ته چې په مکمل ډول سره پوه شئ. نو ویډیو تر اخره پورې موږ سره وګورئ. د ویډیو لایک کول مه هېروئ. که تاسو هر مشکل لرئ نو موږ ته په کمنټ کې حتما ووایاست چې موږ دغه مشکل لرو، نو تاسو ته په 24 ساعتو کې دننه حتما د هغې حل لاره درکول کېږي. وګورئ هغه عکسونه هېڅ چندان نه، اوس عکسونه وګورئ څومره ښایسته په زړه پورې. تاسو کولی شئ په دې باندې لیکنه ولیکئ، په دې یو څه ولیکئ. اوس دې نه تاسو کولی شئ ګرانو ملګرو چې هر ځای کې استفاده وکړئ. اوس دا را ډاونلوډ هم کوئ، که تاسو یې غواړئ را ډاونلوډ کړئ نو را ډاونلوډ کولی هم شئ. په دغې باندې 3 نقطو باندې کلیک وکړئ او دلته ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ. دا عکس تاسو سره سیف شو. تاسو کولی شئ چې ښه په صحیح طریقې سره دې نه استفاده وکړئ. مثلا دغه عکس کاپي کړئ او ورته ولیکئ چې د روژې مبارکه میاشت را نږدې ده، مثلا همدغسې یو لیکنه ورسره ولیکئ. هر لیکنه چې تاسو غواړئ ولیکئ لیکلی شئ. او که تاسو غواړئ دې نه هم نور ښایسته عکسونه تاسو ته راشي یا نور عکسونه تاسو ته راشي، بیا په کریټ باندې کلیک وکړئ، تاسو ته به نور ښایسته عکسونه راشي. دلته وګورئ زه بیا کلیک کوم، بیا زه ګورم چې ماته نور څه قسم عکسونه یا دی نه ښه یا خراب عکسونه راته راکوي. نو که ستاسو هم خوښوي دغسې کلیک وکړئ نو تاسو ته نور عکسونه هم درکوي. خو یو خبره بله هم په یاد ولرئ چې دلته 15 ځلې تاسو ته عکسونه جوړوي په ورځ کې، 15 ځلونه ډېر نه جوړوي. دا وګورئ ګران ملګرو بالکل افغاني خواړه دي. تاسو وګورئ همغسې ډوډۍ، همغسې هر څه تاسو ته منظم دي. تاسو کولی شئ دې نه هم د عکسونو نه استفاده وکړئ، را ډاونلوډ کولی هم شئ. غوښه او دغسې نور ترکاري دي، ډاونلوډ یې کوئ دې څخه، کولی شئ ډاونلوډ یې کوئ. نو هر څه تاسو که دلته ولیکئ نو تاسو یې لیکلی شئ. اوس مثلا زه په فارسي کې لیکم، یعنې هغه مشکل نشته چې تاسو پرنټونه وکاروئ. زه په فارسي کې یو څه لیکم، مثلا دلته ورته لیکم نان خوردن افغان ها. دلته ورته لیکم چې نان خوردن افغان ها. زه اوس ګورم چې دا څه قسم عکس راته جوړوي. مثلا د افغانانو ډوډۍ خوړل. فارسی کې به هم کېدای شي سم عکسونه موږ تر زیاتره وباسي، ځکه دري ژبه هم پرمختللې، ځکه د ایران ژبه هم دري ده، هغه هم ډېر مخکې دی. نو دې کې بعضې غلطیان نه کوي تر څو تاسو خپل عبارت صحیح ولیکئ. تاسو ته به دلته موږ ته ډوډۍ عکسونه راوستل. نو تاسو کولی شئ هر ژبه باندې تاسو په خپل دغه فکر کې چې کوم څه لرئ هغه دلته ولیکئ. فکرن کوم دلته به تاسو ته په شکل یا په تصویر بدل شي. که زه دلته ورته ولکم چې په انګلیسي کې اوس ورته ورکم چې افغاني بای، with flag. دلته ما ولیکه چې افغاني بای with flag، افغاني هلک د بیرغ سره. دوست درته باید ما لیکلی وی چې افغانستان فلاګ. خو ته اوس وګورئ چې اول داسې قسم جوړوي، که چېرته صحیح جوړ نه که نو بیا ورته افغانستان فلاګ ورکوم، یعنی افغاني هلک د افغانستان بیرغ سره. اوس دا ګورم چې څه قسم عکس جوړوي. وګورئ افغاني هلک دی د افغانستان بیرغ سره، څومره ښه عکس دی. دې نه کولی شم لیکنه ورسره ولیکم او یو څه ورسره ولیکم او فیسبوک کې پورته کم یا بل ځای کې. دا خلک ډېر خوښوي. مطلب مې دا دی تاسو په هر ژبه چې دلته اوس لیکنه وکئ، په هندي کې، په اردو کې، په فارسي کې، په دري کې، په هر ژبه کې تاسو لیکنه ولیکئ نو تاسو ته په همغه ژبه چې تاسو لیکنه ورته ولیکل مشکل نشته، تاسو ته عکس جوړوي. او نور مې تاسو ته ویل چې کوم ژبه مکمله ده او څنګه جوړېږي هغه هم تاسو ته ما ویلې. که تاسو بیا هم هر مشکل پوښتنه لرئ موږ ته په کمنټ کې ووایئ چې موږ دغه مشکل لرو. په 24 ساعتو کې دننه تاسو ته د هغې معلومات موږ درکوو. صحیح ده؟ نو دا وه زموږ نننۍ ویډیو چې ما سمیع الله صافی تاسو ته وړاندې کړه. نو تر بل ویډیو چې بیا هم ستاسو په چوپړ کې حاضر کېږم، ما ته اجازت راکوئ. د الله په امان.